طالبانو پاڼه نور ژېړه ده او د رالوېدو په حال کې ده او په ټوله کې پر دې هم وغږېږئ د وضعیت په دومره لنډه موده کې ولې دومره ډېر تغییر وکړ. مهرباني. او په دوستانو به یو غږ وکړو چې سکرین وټکوي او لایف شیر کې ځکه جدي دی موضوع. مننه. اول خو ټولو ته د اختر مبارکي وایم، ټولو ستاسې فانس ته او اورېدونکو ته، ګار صاحب ته او تقل صاحب ته، تاسو ته لاندې ټولو اورېدونکو کتونکو ته دوم بخښنه غواړم چې اختر په ورځ کې په داسې موږ موسیقي ورته غږولی، شعرونه مو ورته ویلی، موږ لګیا یو په طالب ورته غږېږو، نو د دې بخښنه غواړو. خو دا مې یو حالت دی چې موږ تاسو خدای داسې بلا را څرمه کړې لکه طالب چې نه اختر جن لرو، نه روژه جن لرو، نه حج جن لرو، د ده له لاسه مو هر څه خراب دي. تاسې وویل چې طالبانو یو دفعي حالات خراب شوي دي. زه پرې هېڅ باور نه لرم. زه فکر کوم له هغې ورځې د طالب لپاره حالات خراب شول یا شروع کېدو په شروع کې خرابېدو شروع شول له کوم ورځې دوی واک ته راغلل، ځکه له هغې ورځې چې دوی فیض حمید د دوی مشروعیت 2 پیسو کړ، د افغانانو په سترګې کې سپک کړل، د واقعي غلامانو په حیث یې ذلیل کړل، نړۍ ته یې داسې وښودل چې دا د موږ سپي دي، او دوی د ده په دغه سپیتوب باندې خاموشي اختیار کړه. یعنې دوی که چېرته دوی لږ هوښیار سپي هم وای، هوښیار غلامان هم وای، دوی باید ویلي وای فیض حمید ته چې پرپدر د نالڅ او ډیپلوماتیک شکل له افغانستانه ایستلی وای، ورته ویلي وای، په غوښې ورته ویلي وای چې موږ د خلکو په مخ کې په تا یوه پټکه کوو، خو ډېر نه یو درنه خفه، خیر درته مه خفه کېږه، داسې یې کولی شو. لکه دوی هوښیار سپي نه دي، هوښیار غلامان نه دي. نو دا له هغې ورځې دا هره خبره چې د هر ضعف چې د دوی راپرچېره شوی دی، هر سکینډل چې په دوی پسې راوتلی دی، هره ناخواله چې افغانانو ته پېښه شوې د دوی په مشروعیت باندې یو بل، دوی په وجود باندې، په اخلاقي وجود باندې، په سیاسي وجود باندې یو بل داغ ایښودل شوی دی، او دا داغونه ورځ په ورځ زیاتېږي. په اخلاقي لحاظ دوی د افغانستان خلکو ته په شرمونو وشرمېدل. دوی به یو وخت ویل چې په افغانستان کې دوی د افغانستان حکومت په 2 دلایلو راپرځوي، یو دا ده چې وایي اشغال ده، او دوم دا ده چې وایي بد اخلاقي ده او کفر ده پکې. چې کله دوی راغلل د اشغال خبره خو دې ځای ته ورسېدله چې کوم هېواد په ټول عمر په افغانستان بمبار نه و کړی، هغه یې بمبار کړ. قرار صاحب دا کمره لږه چپ طرف ته تاوه کوئ، شاته اوس صحیح شو، ډېره مننه. نو له یو طرفه خو د اشغال خبرې د اشغال باد ووت، ځکه چې دوی خپله دوی وزیر دفاع وویل چې فضا اشغال ده، بل یې وویل چې امیرالمؤمنین هم له ډاره نه راوځي ځکه چې پردي ډرونونه ګرځي، او بل وزیر بغیر له د امریکې له اشارې تر هندوستانه پورې سفر اجازه نه لري، او همغه د اشغال پیسې د کرایي پیسې دوی ته راچالانې شوي چې د اجیرو سکیورټي مزدورانو په حیث باندې د حیثیت ورکړ. یعنې امریکایان نو نه باید دوی بغیر له رسمیته یوه ټنګه هم نه وای منلې، ځکه چې بغیر له رسمیته ته چاته پیسې ورکوې، د دې خبرې واضحه معنا دا ده چې ته یو اجیر یې، ته یو ټیټخور یې. نو په هر صورت دا ټول هغه حالات چې دوی ورته کتل او ما ته ورته کتل روزمره. او بله خبره د هغه والا د دوی بل تور دا ول چې په افغانستان کې بد اخلاقي ده او فسق فجور ده، هغه خدای داسې وشرمول چې هغه ویاندان یې په فسق و فجور ونیول شول. یو خدای چې افراد یې ونیول چې وزیران یې، ویاندان یې، هغه د میډیا د سر خلک یې خدای په فسق و فجور وشرمول. نو د فحاشۍ حد داسې حد ته ورسېدي چې رسنۍ ټولې له فحاشۍ ډکې دي، د ظلم حد دې ته ورسېدي چې هره ورځ د هغوی په لسګونو ویډیوګانې سړي ته مخ ته ورځي چې دوی ښځې وهي، ماشومان وهي. یعنې باور په خدای وکړه واړه ماشومان چې هغه سپاندې خرڅوي، او هغه ماشومان چې په کوڅو کې هغه ماشومان په داسې شکل باندې وهي چې سړی وایي چې که دا وار داسې ځای ولګېږي امکان لري دا ماشوم د عمر لپاره معذور کړي. نو په دغه حد دوی دا شی چې دی یو ځل نه پېښېږي، دا خو لکه یو پشتول چې وینا یې له منځه وخوري، هغه چې کله خراب سي او پشتول راولوېږي او بام راولوېږي، نو خلک فکر کوي چې او دا ولې ناڅاپي دا بند دا دیوال راچپه سو یا دا بام ولې دا چت ولې راولوېده. په حقیقت خو دا ده چې هغه خو ناڅاپي نه یې رالوېدلی، په هغې کې خو له دننه کار شوی
دا هغه نو هر په ورځ تدریجي کار شوی. هر ورځ تاسې دلته په دوی څه خبره کړې ده، هر وخت چې په دوی څه ویډیو خپره کړې ده، هر وخت چې دوی په یو ناروا اړخ باندې بحث کړی ده، هر وخت چې دوی پنجابي توب بربنډ کړی دی، دوی پاکستاني توب هم بربنډ کړی. تاسې په حقیقت کې د یوې لکه په پښتول کې د یوې وینې کار خو لږ تر لږه یو عادي افغان هم کولی شي، دا کار یې کړی دی. هر افغان چې د طالب د پښتول په د منځ په خوړلو کې برخه اخیستې ده، هغه افغان په دې برکتي کار کې لاس درلودلی او خبره یې دې ته راوستې چې نور د طالبانو وجود دا د عملا له تهدید سره مخامخ دی. بله مسله د اطاعت ته، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اسلام تاریخ چې وګورې، بالخصوص د اول خلیفه نه رانیولې، هغه په هغومره اصلاح سربیره چې د جنتي والي زیری په دنیا راغلی و. یعنې دلته په عشره و مبشره کې یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ده. د ده په اړه باندې پیغمبر اسلام ډېر زیات احادیث دي د ده په تزکیه کې روښانه. د ده په اړه دا خبره شوې ده چې د بخښنه غواړم، د پیغمبر اسلام په ده پسې امامت کړی دی، تر شا یې ودرېدلی په لمانځه کې. د پیغمبر اسلام خسر اولنی مسلمانو په سپین ږیرو کې هغه سړی هم چې کله سټیج ته راځي، واک ته راځي، هغه وایي چې که ما غلطي وکړه فقوموني، تاسې ما لارې ته راولئ، مستقیم مې کوئ، سیده مې کوئ، نه دي ویلي چې ما اطاعت وکړئ. او دی راځي په دغه ګندګي چې لکه د کچلاغ له ګندګۍ سره راغلی، د کچلاغ له ذهنیته سره راغلی، د سکول دښمني له ذهنیته سره راغلی، د قاچاقبرو په اوږو سپور راغلی، د قاتلانو په اوږو سپور راغلی، د ایسای د استخباراتو په اوږو سپور راغلی. دی په ځان کې دا هغه نه ګوري، دا ضرورت چې دی خلکو ته ووایي چې قوموني چې ما ته په ما کې اصلاح راولئ. دی خلکو ته وایي چې نه یوازې په ړندو سترګو زما اطاعت وکړئ. ما یو کلیپ لیدلی ما سره دی، ښکاره خلکو ته وایي چې دا اطاعت هم داسې نه دی ستا چې دی مشروط کوئ، نه وایي غیر مشروط اطاعت وکړئ. باور په خدای وکړه همداسې ښکاره وایي تاسې غیر مشروط انکنډیشنل اطاعت وکړئ. دا شی چې دا قرآن کریم او د احادیثو له ښکاره نصوصو سره لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. بل دوی ولې اوس خبره دا ده چې دوی ولې خلک اطاعت ته رابولي؟ دوی ځکه خلک اطاعت ته رابولي چې دوی خلک محاسبې ته رابللی نه شي. چاته دا نشي ویلی چې راسله ما سره حساب وکړه، چاته خو دا نشي ویلی چې ته په ما باندې نقد وکړه، زه نقد زغمم، چاته خو دا نشي ویلی چې ته زما که ما کوم خراب کار کړی تی افشا کړه، دا خو نشي ورته ویلی. هغه ښکاره ورته وایي چې ما که هر څومره خرابي کولی، ته به ما ته په غوږ کې وایې، ته به یې ښکاره نه وایې. نو تا د اخیرا غوږ ورک سي، د تا د مردار غوږ ورک سي، هغه خو اول تر دغه کچلاغۍ په لنګوټې لاندې ده. څوک رسېږي چې تا غوښته تا د ګنده غوښته خبره در ورسوي. په هر صورت دا په خپله دا د اطاعت په خبره باندې ټینګار د دوی په دې خاطر ده چې دوی افغانان یوازې او یوازې په ړندو سترګو په ځان سپولی شي، او د ړندو سترګو د هغه لپاره د فالوور والي لپاره دا مهمه ده چې ته دغه اطاعت یو دفعي ورته فرض کړي، خلکو ته ووایي چې بس که زه ښه وم که ښه نه ومه د امیر اطاعت فرض ده. نو چې په دغه بنیاد خلکو دا خبره ذهن ته واچوله، بیا خلک نو فرض کار ده، نو خو زه خو به اطاعت کوم، زه خو به اطاعت مکلف یم، امیر کار څه غول خوري به ما ته خو خدای پاک ویلي چې اطاعت پرې کوې که نو په لحاظه خلک یې اطاعت کوي. او همدا علت دی چې د دوی کشران د خپل حقوقو غوښتنه هم نه کوي، د ښکاره ظلم په مقابل کې هم څه نه وایي. دا اوس د افغانستان خپل د افغانستان طالبان چې دي ټول محرومه دي. د افغانستان طالبان چې څوک افغانان وو، هغوی چې ډېر څه پکې ورته رسېدلي، تر دومره مرګونه او تباهۍ او رسل پیدا به کې ورسره روښان تفصیل ورکوم نه راوایي. زه خو له دغو یاجوج و ماجوجو نه دی مجبوره دی خلکو ته د اطاعت خبره چې دی د دوی هغه ده، یعنې د اطاعت د عیسی یو ټول د افغانانو د تسخیر همدغه د اطاعت قاعده ده. یو دیني قاعده یې راخیستې ده، یو آیت یې راخیستی ده، لکه څنګه چې موږ 20 کاله د آیتونو په زور حلال کړو ویې وژلو، په دغه آیت چې ومن یتولهم منکم فهو منهم، څوک چې د کفارو اطاعت وکړي ستاسو له ډلې نو هغه د کفارو له ډلې ده. یا مثلا څوک چې له کفارو مرسته واخلي هغه کافر ده، یا څوک چې کافر ته کافر ونه وایي هغه کافر ده. دا خبرې 20 کاله دوی وکړې، ای بشالته به نه راخلي، روښان ته به وایي چې هغه یې درسره واخلي که
تا الاود او نه دا خبرې شل کاله وکړې دا نن له کفارو مرسته اخلي او دا هغه نن کار یې ټول له کوي. روسیې سره یو تړون هم کړی. شل کاله یې افغانان دې هغه روښان ته ورته هغه آیتونه ایکسپایر دي. اوس هغه آیتونه دوی یو هم نه وایي. که تاسو پام کړئ دغه آیتونه اوس دوی نه وایي. د موالات په باره کې کوم آیتونه راغلي وو هغه اوس بیخي دوی وایي نه. کوم آیتونه چې به تېر شل کاله تکرارول په خدای که هغه اوس په لمانځه کې لا وایي. ځکه چې په لمانځه کې مو وایي یعنې باور وکړه د یو څوک دی په دې کې مولوي سمیع ورته وایي هغه لږ لږ دغه آیتونه ویل دا یې له هغې وشاړو شمال ته. بیا په شمال کې هم دغه آیتونه یو څه وخت ویل بیا پسې بندي کړو 40 ورځې بندي کړو. زه په هغه باندې خبر یم چې دوی تهدید کړی ده. نو په هغو آیتونو باندې دوی اوس خلک تهدیدوي ورته وایي چې هغه پروني آیتونه مو ویل کار هم در خرابه. اوس یې دغه نوی آیات رامخته کړی ده چې د اطاعت او اطیعوا الله و اطیعوا الرسول او اولي الامر منکم. چې دغه په د عربي د ګرامر په لحاظ ورته ووایي چې په د اول اطیعوا الله کې هم د اطیعوا لفظ کارېدلی، په اطیعوا الرسول کې هم د اطیعوا لفظ کارېدلی. د اولو الامر سره د اطیعوا لفظ دریم ور ولې نه دی کارېدلی. د دې خبرې معنا دا ده یعنې مفسرین وایي چې دا په دې خاطر د اطیعوا لفظ نه ده ورسره کارېدلی چې هغه ته مستقل اطاعت نه ده. دغه له دواړو سره چې اطیعوا او اطیعوا راغلی معنا دا چې د هغوی دواړو به مستقل اطاعت کوي. لیکن کوم چې اولو الامر ده د ده به مستقل اطاعت نه کوي، دا به د اطیعوا الله او اطیعوا رسول په چوکاټ کې کوي. او چې دی د اطیعوا الله او د اطیعوا رسول په خلاف خبره کوي نو د ده اطاعت نه صدا لایم. ما سره 2 ساعته تقریر د اطاعت په باره کې یو کلیپ یې ما ته ښکاره لېږلی و له جومات ته. باور پرې وکړه په 2 ساعته تقریر کې یو ځای مې یو قید نه ده وضع کړی چې ګوري که ما د په ناروا اطاعت تر څخه غوښت بیا تاسې مه کوئ که نه. دا خو د هغه په حیث خو څه کوي د یو امیر په حیث باندې د یو دیني ملا په حیث باندې دا خبره دا خو یو مسله ده چې باید خلکو ته بیانوي. نو مسله ولې خلکو ته ناقص او غلطه بیانوي؟ خو د دې لپاره ناقص او غلطه بیانوي چې افغانان د اطاعت په قاعده باندې کنټرولوي. اطاعت په حقیقت کې یو کړۍ ده چې ایسا یې د افغان غاړې ته ورچوي او د دغه اطاعت په مټ باندې افغان د هلاکت خندې ته ورکوي. او افغان هم ډېر کوم چې روان دی. پوښتنه ځینې وکړي چې هلکه دا سړی خو تا حلالوي، دې سړي خو د خپل تاسې طالبان یې ټول په ټابلیټ کا اخته کړه. باور خدای وکړئ طالبانو 80% غړي چې په ټابلیټ دا بله ورځ دا کوم سړی په هغې کې غږېدلی ده په سټیج باندې آیات ورڅخه هیر ده که نه وامرهم شورا بینهم دغه آیات ورڅخه هیر ده. زه ته به ډېر سټریټ شو که به دی دغه چې د واک ته هم رسېدلی پیسې هم دي ډالر هم دي موټر هم دي باډیګاردان هم دي د افغانستان ټولې میوې هم وروره په انار په افغانستان کې په 200 روپۍ هغه د من ده انار غوندې میوه دی به ډېر سټریټ شي. دا خو خبره دا ده چې دا خلک خدای وکړه دا خلک په دا رقم فحاشیو او عیاشیو اخته دي، په دا رقم نشو تماشو اخته دي، په وایګرا یې اخته کړي دي، په دغه جنسي ګولیو یې اخته کړي دي. هر طالب ته کور ته وایګرا او دغه بلاوې ورچالانې دي. دا خو ټول استخباراتي لوبې دي. دوی دغه د اطاعت په قاعده دوی د هلاکت او د حلالېدلو لور ته روان کړي دي. بله ورځ یو تاجک مولوي ده ویډیو یې راوتلې اصلا به تاسو هم کتلې هغه په هغه کې وایي قسم خوري وایي که دغه امارت لږ راڅخه یو بل طرف ته څو دغه خپل تاجکان به مو په خپلو لونګیو کې په خپلو لونګیو اعداموي او کفوي به مو. او بیا وایي موږ خو زه خو لکه بعضې خلک میلیونر نه یم چې زه بیا ګوجرانوالي او میانوالۍ ته ولاړ شم، زه خو به دلته ورته پروت یم. نو بیا زارۍ کوي چې مه کوئ داسې مه کوئ. خو یو سړی ولو هغه د قبیلویت په دې کې ده چې کله کله دا مذهب غالب کېږي که نه ځکه چې هغه سړي هم داسې نه چې هغه د کوم انصاف لپاره دا خبره کړې خو د قبیلوي او دغه قومي روایتونه چې اکثره رامنځته کېږي په ټولنه کې هر ځلې چې د دیني افراطیت زیات شي بیا قومي افراط مقابل کې راپورته کېږي. د دې علت دا ده چې د مذهبي افراط په مقابل کې یوازینۍ وسله چې کار ورکوي هغه قومي افراط ده. ځکه چې قوم ته کولی شي چې خلک دا دواړه یو له بل سره قومي هویت او دیني هویت یو له بل سره په کمپټیشن کې دي. خو قومي هویت دومره ډېر دیني هویت چې دا ډېر قوي نه ده، هغه ډېر یونیورسل ده. کله چې یونیورسلټي خو نه ده امکان نه لري چې هر شی د یونیورسلي. کله چې په یوه سیمه کې د دوو انسانانو ترمنځ ټکر راغی د سیمې په کچه هلته خو دواړه مسلمانان دي نو بیا دیني هویت کار نه ورکوي. بیا دا یو ولاړېږي ازبک کېږي بل تاجک کېږي. لکه دا اوس په بدخشان کې د ازبکو طالب او طالبانو سره جنجال ده. نو دغه رقم دی دوی دا ټولنه ټوله قومي نفاق ته بوتله.
اوس ما خبره دا ده خلاصه دې خو زه یو وارې هم نه غږیم بخښنه غواړم دا تاسې لا کله کله رانه غږ خبره مې پرې اوږدې شي خو دا اوسې خبره مې دا ده چې دا حالات تصادفي او د دفعي نه دي راواقع سوي یو د دې لپاره تدریجي سیر کړی ده. دومره خبره پوښتنه ستاسو دا وه چې د اتحاد په موضوع دی ولې ټینګار کوي؟ هغه ځکه ټینګار کوي چې دی خو غواړي چې افغانان په پټو سترګو په همدغه جهالت کې په نشه حالت کې د هلاکت هغه اخري حالت ته ورسوي. که څنګه چې پرون رئیس جمهور ویلي دي چې په $2 کې هم اوس خبره د دې نه ده پاتې چې موږ د $2 انتخاب شوی. یعنې شپږ ورځې مخکې ما ویل چې افغانان په $1 ولاړ دي یا به صراط المستقیم ته ځي یا به طریق الجحیم ته ځي. بیا یې په ننني پیغام کې ویلي پروني کې چې اوس افغانان په $1 نه دي ولاړ، اوس افغانان په د هلاکت په طرف کې هم د ګړنګ څوکې ته رسېدلي. نو د انتخاب وخت نه ده پاته، فقط په دې باندې بحث پکار ده چې اوس دغه انتخاب خو مو کړی دی څه ډول احترام وکړي، نو په دې باندې بحث پکار دی. معنا دا ده چې دغو خلکو سره د دغو خلکو د طرد، دغو خلکو د رد، د دې خلکو څخه د انکار، د دوی خلکو د هر ډول ملاتړ د پای او د مخالفت وخت را رسېدلی. هر افغان خپل ځای د دوی په مقابل کې په د خپل استطاعت په کچه څوک چې د لاس په کچه وس لري لاس اچولی چې لاس یې ور واچوي، څوک چې د ژبې په کچه وس لري لاس نشي ور اچولی خو ژبه ښورولی شي ژبه د دوی په خلاف وښوري، او څوک چې د زړه او د کرکې په کچه باندې زور وس لري چې فقط کرکه ځینې وکړي او په زړه کې بد ځینې وشي، هغوی د په هغه لیول د خلکو کرکه وکړي له دې مشکله د افغانستان خلاص کړي.